الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت چې مو ورځني درسونه راپیل کړي دي، په ننني درس کې ځینې هغه مسایل بیانوو چې په هغو کارو سره روژه نه ماتېږي، نه قضا ورباندې سته نه کفاره سته. یعنې ځینې داسې کارونه دي چې یو څوک یې وکړي روژه یې نه ده ماته، نو چې ماته نه سوه نو خو نه قضا سته نه کفاره سته. یعنې ځانګړي هغه مسایل چې روژه پکښې نه ماتېږي. مسئله: که چیرې یو څوک د روژې په حال کې د یخوالي لپاره پر ځان باندې اوبه اچي یا په حوض کې لمبیږي، په دې سره روژه نه ماتېږي. رد موتار جلد 3 صفحه 459. مسئله: که چیرې یو څوک د روژې په حال کې مسواک وي، په مسواک وهلو سره روژه نه ده ماته. رد موتار جلد 3 صفحه 458. همدا ډول که چیرې یو څوک د روژې په مبارکه میاشت کې د ورځې سترګې توروي، دغه سترګې تورول دا روژې ته نقصان نه رسوي. دغه مسله هم رد موتار په دغه حواله چې مخکې مو ذکر کړه را نقل کړې ده. مسئله: که چیرې یو څوک په روژه کښې مصنوعي غاښونه کښېږدي او دغه مصنوعي غاښونه ایښودل او را ایستل چې ویې کاږي او برته داخل کې، دا روژې ته تاوان نه رسي. البته که چیرې یو څوک غاښ وکاږي، په غاښ کښلو باندې روژه نه ده ماته، هغه طبیعي غاښ وکاږي، خو د دې ګولۍ یا د دوا په وجه باندې که ځینې ذرات یې تېرې سوې په هغو باندې بیا روژه ماتېږي. مسئله: که چیرې یو څوک بې له عذره د روژې په وخت کې شیان څکي، ښځه ده که ته ښه خوند ګوري یا په بازار کې یو سړی شی رانیسي خوند یې ګوري، د دې ژبې پر څوکه باندې یې کښېږدي، که عذر نه وي مکروه دی. البته که عذر و، یوه ښځه که چیرې دغه شی ونه څکي نو که تغ یې خرابېږي، بل څوک نه چې دا که تغ ور وګوري، یا یوه ښځې کوچنی زوی لري هغه ته په خوله باندې ډوډۍ ورژوي، بل څوک نه، نور نرم خواړه نه وي، نو بیا دلته که څه هم څکل راځي خو روژه نه مکروه کوي. همدا ډول که چیرې یو څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ګل او یا بله خوشبويي بوی کې، په دې باندې روژې ته نقصان نه رسېږي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 303. مسئله: که چیرې د روژې په حال کې د یو روژاتي و خولې ته دود ورننوځي یا ګرز ورننوځي، دغه ګرز چې د ده په خوله ننواتي یا دود یې په خوله ننواتي، په دې باندې روژه نه ماتېږي. البته که څوک قصداً د سګرېټ دود کش کړي، هغه بیا روژه ماتوي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. مسئله: که چیرې یو چا پیشلمۍ کړي، د پیشلمۍ څخه یو شی په خوله کې پاتې وي، سهار هغه شی په خوله کې موجود وي او دغه شی د خولې څخه راوباسي، بیرته خولې ته واچي، تیر یې کړي، روژه یې ماته ده. او که چیرې هغه شی د نخود تر اندازې کم و او راویې نه کښي، د هغسې پسې تیر کړي، روژه نه ماتوي. او که د نخود په اندازه و یا د نخود تر اندازې زیات و نو بیا یې تیر کړي، روژه ماتوي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 202. همدا ډول که چیرې د یو چا د غاښو څخه وینه راتلل او دانانې تېرولې، نو دلته که چیرې دا وینې
پر ناڼو غالبې وې، وینې یې ډېرې دي، ناڼې یې لږ دي، او د وینو خوند هلته په حل کې محسوس نسی، ناڼې یې ډېرې دي او حلق کې خوند محسوس نسی، نو روژه فاسدېږي. او که وینې ورباندې غالبې وې پر ناڼو باندې، یا هلته په حل کې د وینو خوند محسوس کړي، نو روژه بیا فاسدېږي. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 280. مسئله: که چیرې د یو چا روژه ایره وه، په ایره باندې خوراک شروع کړي، یا یې په ایره باندې اوبه څښلې، روژه یې هېڅ په یاد نه ده، په دغه وخت کې د دغه کس په ایره باندې روژه نه ده ماته. البته یوه خبره سته، هغه دا چې هغه بل سړی چې ورته ګوري هغه یې باید ور په یاد کړي، که ور په یاد نه کړي. نو رد موتار په دوم جلد صفحه 394 کې دا مسله را نقل کړې ده. وایي که چیرې داسې و چې هغه بل سړی یو بل روژاتي وویني چې هغه دې خوراک کوي، څښاک کوي، روژه یې هېره ده، نو وایي هغه روژاتي ته دې وګوري که په قوت کې و، بې له خوراکه و څښاک یې روژه رسولی سوه، نو ور په یاد یې کړي چې وروره روژه د خوراک بند که، څښاک بند که. او که ضعیف و کمزوري و چې دا خوراک و څښاک یې نه وای کړی، نو دی عبادت صحیح نسي کولی، یا روژه سمه نسي رسولی، نه دې ور په یاد یې پروا نه کوي، خوراک دې وکړي، څښاک دې وکړي، وروسته دې ورته وایي چې ستا خو روژه وه. رد موتار دوم جلد صفحه 394. بحر رایق جلد دوم صفحه 15. مسئله: که چیرې یو نارینه په خپله الی تناسلي کې دوا واچي، د ضرورت په خاطر باندې روغن یا کومه خاصه دوا یې په دې خاص اندام کې، نو روژه یې نه ماتېږي. البته که چیرې ښځې په خپل فرج کې دوا واچول، په هغه صورت کې نو بیا د ښځې روژه ماتېږي، د نارینه د نه ماتېږي، د ښځې روژه ماتېږي. رد موتار جلد رد موتار بحر رایق جلد دوم صفحه 410. مسئله: که چیرې یوه ښځه امیدواره وه د حمل په وخت کې وینه ښکاره سوه، لکه میاشتني ناروغي، نو په دې سره یې روژه نه ده ماته، او دا د حیض ناروغي نه ده، دا بله ناروغي ده، د دې روژې ته کوم نقصان نه رسي. هدایه جلد اول صفحه 190. مسئله: که چیرې یو چا په روژه کې پیچکاري پیچکاري لګول، دا روژې ته هېڅ تاوان نه رسي. که څه هم علماو تحقیق کړی دی، وایي دا پیچکاري که د غوښې او که د رګ وي، نه د غوښې پیچکاري روژې ته تاوان رسي، او نه د رګ پیچکاري تاوان رسي. خو علما دا وایي که چیرې یو سړی د رګ د پیچکاري څخه اجتناب وکړي، دا بهتره خبره ده، ښه خبره ده. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. دغه ته ورته څه جزئیات فتاوای هندیه کې را نقل کړي دي، او امداد الفتاوا په هغه سره استدلال کړی دی. همدا ډول که چیرې یو څوک د روژې په حال کې احتلام ورته پیښ سي، یعنې دا چې شیطان یې خطا باسي، نو د دغه سړي روژه نه ماتېږي. او که چیرې یو چا په روژه کې قی ووهئ، قی وهل هم که لږ وي که ډېر وي روژه نه ماتي. البته که چیرې دغه دقیق څخه یو اندازه بیرته تیر کړل، او یا دا چې قی یې قصداً ووهئ، بیا نو روژه ماته ده. مبسوط تسرخسی جلد دریم صفحه 55. او که چیرې داسې وسو
چې یو سړی په د روژې په حال کې په خوله باندې مچ یا غوماشه ننوتل روژه یې نه ده ماته او که قصدن دا مچ یا غوماشه تیره کړل بیا روژه ماتېږي. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 290. او که چیرې داسې وه چې یوه ښځه وه خپل خاوند یې مسه کوي لاس یې وروړي او خاوند یې انزال سو د خاوند روژه یې نه ماتېږي. او که خاوند ښځه مسه کړله او وروسته بیا خاوند انزال سو بیا د خاوند روژه ماتېږي. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 201. مسئله که چیرې یو سړی په روژه کې یو زهر لرونکی شی هغه یې وخوري لکه مار، لړم، غالبوزه، په دې سره روژه نه ماتېږي. الهدایه جلد اول صفحه 190. او که چیرې یو سړی و خپلې مېرمنې ته ګوري په مطلق کتو سره چې لاس ور نه وړي انزال سي روژه نه ماتېږي. هندیه جلد اول صفحه 204. او که د یو روژاتي په خوله کې د اوښکو یا د خولې څاڅکي توی سي هغه یو څاڅکي یا دوه څاڅکي وي په حل کې خوند محسوس نسي روژه نه په ماتېږي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. او که چیرې د یو روژاتي په خوله کې یو کوچنی شی ولویشي لکه د ژدن دانه او ژوندی یې تیر کړي روژه یې ماته ده. او که په خوله کې وژوي مات یې کړي ذره ذره سو په خوله کې سره ورک سو په دې شرط چې خوند یې محسوس نه کړي روژه نه ده ماته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. او که چیرې د یو چا په غوږ کې اوبه ولوېدلې داخلي سولې روژه نه ده ماته. بحر رایق جلد دوم صفحه 410. او که چیرې یو څوک د روژې په حال کې په سترګو کې دوا واچي لکه د سترګو ملهم یا قطرې روژې ته تاوان نه رسېږي روژه نه ماتېږي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. او که چیرې روژاتي ته د روژې پر مهال باندې بلغم راغله یعنی دا ګرور بی دا رالی د دې ګرور بی راتک چې دا یې بیا تیر کی دا د ناڼو په حکم کې دی روژه نه ماتوي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 203. او که چیرې یو څوک د روژې په حال کې سر ژره یا بریتونه غواړ کړي په دې سره روژې ته تاوان نه رسېږي. مراقي الفلاح جلد اول صفحه 543. همدا ډول که چیرې یو روژاتي د روژې په حال کې ښځه وي د خپل خاوند څخه مچه واخلي او دا ښځه د انزال خوند محسوس کی خو لوندوالی ونه ویني د دې ښځې روژه نه ماتېږي. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 201. دا هغه شیان و هغه ضرور او مشهور شیان و چې روژه نه ورباندې ماتېدل او انشاءالله په راتلونکي درس کې به هغه شیان یاد کړو چې په هغو باندې روژه ماتېږي خو قضا وي کفاره نه وي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.